السلام علیکم د کلی خلکو زما یو شرط دی که هر چا پوره کو نو زه به ورته خپله لور ورکوم نو د کلي ټول ځوانان دې راشي زما دربار ته راشه ګلې راشه راشه ګلې راشه چې سینه درته پاره کمه قلمې خپلې درښکاره کمه قلمې خپلې درښکاره وړي بابا ساده ګل خو نن بیا په ټوپونو را روان دی الله دې خیر کړي ته ودرېږه ورشمه وړي بابا ساده ګله څنګه چل دی قلمې او لرې یادې په خېټه دې درد دی نه غمورې ماما په خېټه مې درد نه دی پاچا صاحب اعلان کړی دی و چې هر چا زما شرط پوره کړو نو زه به ورته خپله لور ورکوم هغې ته ورځم وړي بابا ته د هغې د شرط نه خبر یې او که نه نه که نه غمبورې ماما چې نږدې ورشم ترې نه به خبر شمه نو یاله به خبر شي چې د تارو جبې له ورشي وړي بابا د تارو جبې له نه د زمري خولې له به ورشي هغه څنګه غمبورې ماما هغه داسې ساده ګله چې ملک صاحب اعلان کړی دی چې کوم ځوانان زما د لور واده لپاره زما کر راځي نو زه به په میدان کې نوم او زمری به پرې راخوشي کوم او چې کوم ځوان په میدان کې په اخره کې پاتې شو نو هغه ته به زه خپلې لور کوم او که نه غمبورې ماما کیسه خو خطرناکه شوه خو زه خیر او خوښ کېږه چې ورځم ما مسنیت کړی دی او زه د خپلې خبرې نه وړم غاړه راکوه چې در نه ځم او که نه دوا کوه وړي بابا ورځه ساده ګوله الله دې در باندې رحم وکړي چې څه ګول ونه کړي هلته هلکه د ماما زو ته چېرته روانې د باچا کره ښه د ماما زو دا خو د یوې کښتۍ مسافر یو راځه چې پې ورځو چې څوک بیا ګټي هلکه د باچا صاحب کور خو ډېر زیات غټ دی الله دې پکې خیر راواچوي ښه ځوانانو راغلی دا څه قمقل پاچا دی د کور په منځ کې ورته ولاړ یو بیا هم وایي راغلی ښه ځوانانو تاسو به زما د شرط نه خبر یې که نه او خبر یو خدای وهلی هلکه بیم بابو او پاچا سلامت ورشه په دې ټولو زمرې راخوشې که سمه ده پاچا سلامت وا ساده ګوله وا ته خو ډېر تکړه وختې ته د زمري نه مو نه تښتېدې او زما شرط دې پوره کړو زه به اوس تا له خپله لور در کوم ورشه هلکه ما ته یې راولئ نه هلکه د خدای خاطر وکړه چې لاس را نه وړې خو ولې هغه ځکه کو بابو چې غول مې کړي خوله پر زاره که داسې نه چې بېګانه یمه نشبه چې مېلمه یمه خوله پر زاره که داسې نه چې بېګانه یمه نشبه چې مېلمه یمه